نظم دی بدعمله بچې ستا د غوښتو مې ګوره خدای ته منتونه کول په هر مانځه کې به مې خدای ته دا سوالونه کول ډېره موده مې بیا بدن کې ګرځولې زویه د زړه په غوښو او په وینو مې ساتلې زویه ته څه خبرې چې زه څومره کړېدلې ومه تر نیمو شپو خدای ته ډېره جړېدلې ومه زما غوږونو ته اواز ستا د ژړا راغی په دعاګانو دې په مړ وجود کې ساه راغی جوخ مې سینې ته لکه ګل کړي زویه بیا مې په دواړه مخه ښکل کړي زویه بیمار وجود په زړه زغملو نه وه دا خوشحالي مې د ویلو نه وه په دواړه سترګو کې راغلي اوښکې په خپل پلو مې پاکولې اوښکې ما خندولې ته په زوره زویه چې ته به کله شوې ناجوړه زویه په ګرځېدو به ښه خوله شومه زه زر به خدای ته په سجده شومه زه تا ته به هر وخت ما خندا کوله چې تا به لږه شان ژړا کوله ما به قربان نارې کړې زویه زر به مې غېږ ته رانږدې کړې زویه ستا ښکلي مخ ته په کاته ومه زه ناسته به تا ته ټوله شپه ومه زه په وړه خوله ما ته غږونه زویه بیا دې شروع کړه قدمونه زویه د خوشحالۍ نه په ګډا ومه زه د خندا شنه درته بیا ومه زه لکه د ګل به مې تازه ساتلې په خپلو وینو مې د زړه ساتلې د کور کارونه شپې اوږدې وي زویه ناس به مې تل ته په اوږو وي زویه لږ لږ هوښیاره ته کلنه شوې ته په قد مثال د چنار ونه شوې ته ډېر امیدونه مې په زړه کې زویه چې ته داخل شوې مدرسه کې زویه د بیمارۍ نه یې دمه کوله کله به وا کله به یې نه کوله په دغه ښار کې مزدوري کوله او پلار دې په 100 روپۍ دې اړې کوله بچیه ستا د خوشحالو دپاره ستا د پیزار او د جامو دپاره ما د پردۍ جامې ګنډلې زویه ته به مې خان لکه ساتلې زویه د پلار او خویندو دې په زړه ارمانو زما په زړه ستا د واده ارمانو ښه و که نه و خو بس وشو زویه زما د زړه ارمان پوره شو زویه بیمار په کټ پروت په 8مه نیټه ستا د واده په 15مه نیټه سهار مې دواړه سترګې وغړېدې او د بابا جان سترګې دې نه غړېدې پلار دې راپټ کو سپین کفن کې زویه په خپلو لاسو دې دفن کو زویه د دې نه زیاته مینه څه وي زویه ما محتاج کړی چاته نه یې زویه خیر دې که ما کوڅو کې سوال کړی دی ستا مې د هرې سیالۍ خیال کړی دی یو په وجود شومه کمزورې زویه بل د 8 خویندو ورورې زویه په څه شوې زویه دغه کلکې سترګې او څنګ دې بدلې کړې نازکې سترګې د چا په سر زما رټل مه کوه د چا په خوله ماته کنځل مه کوه د دې ړندو سترګو رڼا یې زویه ته مې سیاله د ژوند ښکلا یې زویه په راښکودو مې په شور مه وباسه نن مې د کور نه په زور مه وباسه ولې په موږ دومره ظلم کوي درته 8 خویندې سوالونه کوي بې حیا خلکو ته دیوال شو زویه د خپلو خویندو د سر شال شه زویه د نه خبرې نه اوس شر جوړیږي ورته پردي کور کې پیغور جوړیږي دغه په تا څه شوي د چا د لاسه نور ړندېږم د ژړا د لاسه کله یې د خویندو منتونه منل په زړه کافر کله سوالونه منل هغه ظالم په زوره وشړلو په نیمه شپه یې د کوره وشړلو دغه یو درد مې زړه ته ورسېدو د چا کرلی و د چا ورسېد زما چمن کې دغه ګل خدایه زړه کې مې دا کرل ریبل خدایه روان په چغو په پردو کوڅو کې د خپلو لوڼو سره توره شپه کې ذهن د زړه سره لانجې خدایه په توره شپه یو څو خیرې خدایه ځان ته مې وکړې څومره غلې خدایه او تا یو ساعت کې کړې قبولې خدایه چې د یو ګاډي حادثه کې مړه شو هیڅوک ژوندي دغلته پاتې نه شو په صورت ته څومره نازک هلکې دیا نه ډېر په زړګي کلک هلکې دا د کمر نه که د زړه نه قیصه څنګه دې بیان کړه دا غمجنه قیصه